اختر خو پوه شوې و چې په چا غم په چا خودي په چا ټیټې شوګري نیولې دي السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنونکو نن بیا هم یوې داسې کورنۍ ته راغلي یو چې په دې کورنۍ کې ډېرې ستونزې موجودې دي. لومړی تر ټولو دردونکی خبر چې موږ ترلاسه کړو چې د ده یوه بچی وه د غربت له امله یې تداوي نه شو کولی او خپل ژوند یې له لاسه ورکړو. کور کې ورته نور هم بچیان یې ناروغه دي او سپین ږیری کم یې د غربت په آخري حد کې دی. چا چې موږ دا کورنۍ معرفي کړي هغه به ورسره خبرې وکړي او د دې کورنۍ حالت به تاسو سره شریک کړو. دا ویډیو تر اخره پورې موږ سره وګورئ او د ثواب دپاره نورو سره شریک کړئ دا ویډیو. لومړی له ده سره خبرې کوو. دا که ستاسو ګاونډیان دي؟ زموږ ګاونډیان دي. دې مشکل څه شی و؟ دې تا مشکل ماته دغه موبایل کې دی وویل چې ډېر ستونزې لري او دې دا مشکل دی چې ماته ته زنګ وویله او دې یوه بچی وه داسې سره مرګه جلکۍ وه شبه ډېرې د هغې لاسه او کاته پورته دې کولی یې د پیسو له وجې تذکره یې بازار کې پاتې شوله. ولې؟ د پیسو د وجې د چا علاج یې نه کولی شو کولی نه شوه پیسې نه یې ورسره دې تذکره وه تذکره په زمینتیا کې تذکره خاص ضمانت کې ترې اخیستې ده؟ ضمانت کې ترې اخیستې ده. دوی ستاسو خپلوان کېږي؟ نه دې خپلوان د کلیوالو مه دي. لیدونکو موږ هر څوک یو بیا هم افغانان یو بیا هم مسلمانان یو بل باندې مزره درد کوي. موږ ته دا مهمه ده چې دا څوک دی دا څوک ده. فقط تاسو ته مو دغه در یادوله که موږ د هر قام یو د هرې ژبې یو خو د یوې کلمې وروڼه یو باندې مزره درد کوي. راځو حاجي صاحب نه خپلې کوو. موږ خو دغه واقعیت خفه کړو ویې دردولو. ستا دغه ژوند چې زه ګورم نن سبا هر څه له مخکې معلومیږي. ستاسو کور ته چې موږ راغلو ستا دغه ناروغ بچی چې زه ګورم زه فکرم ته به هم دغه ډېر کړولی یې ډېر بېدردولی یې ځکه دا پالنه غواړي روزنه غواړي دوا غواړي او یو مریض چې کور کې ولري همدغسې به دغه لورکی دی چې اوس په دغه نړۍ کې نشته یو ورځ ټول دغه نړۍ نه تلونکي یو ځو هغې به ډېر دردولی وي ډېر بې کړولی وي شاید در سره پیسې نه وي ډېر نهیلی وي چاته ورغلی او بېرته ډېر نهیلی ترې راغلی وي. ستا په زړه کې څه دغه زړه کیسې دې موږ ته وکړه. داس دو حاجي صاحب چې وګو بچیانو ته چې ګورم وطن والا ته خفه نه شې. نه خفه کېږم. موږ هسې هېڅ ورځ خشوله نه دی تېره کړې. داسې فکر ونه کړه چې دی په ژوند کې خشول وي. قربان هر چا درد داسې احساسوه لکه خپل درد. زه فکرم چې تو اختر نه هېڅ نه یې پوه شوی. اختر دې څنګه تېر شوی؟ د زړه ټوکړې مې خیر ته څنګه کښېنومه وطن والا درد په خندا در بدلومه وطن والا. خو چې کله دا مشکل ناروغ له دا بچیان ایو بچی به چې پاک ورسره دا به دوام بچی دی دا عصبي خراب شه څلوېښت درې کوله به تړلی وای پس لرم کول دومره ګولۍ به میندې کړې چې اعصاب یې دا یې به خلوص کړو. زنځرین یې توسه په مخ کې ننه ایسوم خندق پرې په دیوله پرې کوچندې یې ننه دا د په زنځیرو تړلی و؟ دا په زنځیره درې کوله تړلی و. سرحدي هسپتال نه څټه دلته چې کومه دوبینه یو مخین دی چې وینه صفه کوي په دې کې دغه شی لمبر دی دا تافون وکئ دغه سره مو تذکره یې کې په 40,000 افغانۍ کې خپله تذکره یې په ضمانت کې نه ایښې دو. دا یې دا ټلیفون دی ټلیفون توس ورته وکړئ. دا ستایي چې نن دور دی پیسې دی نن دور د مقصدي دی چې مقصد یې نه وي پیسې نه وي داس وکړئ مونږ څه شی ورځ په قیامت به ورته وایم وطن والا درد په خندا در بدلومه ستا په جهان کې وکړې
پیسې نشته کیسې نشته ټونکای شی نشته ډینګای شی نشته که تو څه نه زه بخښش غواړم سره د ملګري او داسې وښایه چې څه کاکا مې قرضداره دی تذکره یې په ضمانت کې په 4,000 افغانۍ په یوه ادبخانه کې ترې ایښي کله چې 4,000 افغانۍ فایده یې شوره وړي ده ته به تذکره ورکړي او راځي به خبر یې نه کړي تذکره بیا همدغسې بند پاتې وي دا د غربت اخري حد دی کاکا مخکې وي چې د امتحان دنیا ده څوک جګ څوک ټیټ پیدا کړي ټول نه امتحان اخیستل کېږي کاکا ته مې چا غوښه رالېږلې اختر ده نو خلک حتما غوښې رالېږي کاکا ته یې داسې غوښه رالېږلې چې چېرته به پکې شله غوښه ونه ګورې هغه غوښه چې بیخي هغه د استفادې وړ نه وي نو بیا هم شکر په دې حالت باندې احساس ورونه شته چې دومره زړه یې درد کړی شي غوښې یې رالېږلي په دې کې شله غوښه زه نه ګورم ټول هغه وازده ورته وایي شي ورته وایي هغه بیا هم غربت ده دلته رسېدلی دي راتلونکي وخت دپاره تر څو که لوږې سره مخ کېدل د دغه نه استفاده وکړي او څه وي بس الله دې رحم وکړي ټولنه کې غریب مه شي که کله غریب شوې بیا به درته هر څوک ګوته په ګوته باندې وښیي تاسو به بار بار موږ په ویډیوګانو کې ګورئ چې زموږ ځوانان تر دې حده رسېدلي چې په زنځیرو باندې تړل شوي دا په دې معنا ده چې موږ په وطن کې رواني ناروغي ډېره شوې ده ستونزې ډېره شوي دي کاکا ولې دې تړلی و دغه بچی دا داسې و چې دا تصویر څه چې پر وایي بیا په دا زنځارې تړلی و نو داسې وکړه چې بیا یې دغه نه بعد به څه ګلۍ ویل کړې دوی به چې ویل کړه لږ ښه شو یعنې دومره ښه چې د دغه زنځارې نه خلوص شوه صرف واحد دومره دی نیر د چارې و دلیارې یا مو بچی هم رایم مطلب دا یا دا نه چې زار څه ورته یم نو داسې هغه به نه پکېږي کاکا څومره ټینګ سړی یې ته اعتبار وړ نه ده کاکا څومره ټینګ سړی یې لورکۍ دې مریض ده څو کاله مریضي ده پلان یې وکړله بچ ژوند دی په زنځیرو تړلي بیا هم ژوند کې بیا هم ژوندی دا داسې و چې زه دا خبره درته کومه چې علماو یې مو علم نشته نه دنیایي تعلیم لرم خو بار بار چې د علماو یې د فکرونو یې تعلیم یافتاو یې نو داسې وکړئ چې خدای پاک چې هر انسان ته هر بنده ته یو مصیبت یو تکلیف جوړوي هغې ته بیا دومره هغې به نسبت یو کمک ورکوي قدر مېدونکو زما کاکا خبرې تاسو به اورېدې واقعا موږ یې خفه کړو موږ یې ودردولو تاسو باندې بیا هم یو عاجزانه غږ کوم چې کاکا مستحق راځئ چې مستحق ځای کې خپل زکاتونه خپل صدقې استعمال کړو کاکا موږ هم خفه کړو تاسو به هم خفه وئ خو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل کاکا خندا تاسو شریکه کړم بل ځل کاکا خوشحاله وي تر بیا ښې چارې ښه وخت درته غواړم ورسېد مسافر